نو دوستانو هرکلی کوو ستاسو زموږ د یوټیوب چینل یو بله نوې ویډیو ته. په ننه ویډیو کې به موږ د مارول سینماټیک د نړۍ MCU تازه فلم تندربولټ په اړه خبرې کوو. تندربولټ د مارول دوهم فلم دی چې د دغه کال په انډیا کې د میاشتې په لومړنۍ نیټه خپور شو. که د دې فلم ځانګړتیاوې ته وګورئ نو دا فلم یو داسې ډلې ته معرفي کوي کیسه د جنګ د صحي اکشن تر ټولو ډېره زړه راښکونکې ده. همدا لامل دی چې زه به نن تاسو ته د تندربولټ فلم بشپړه کیسه تشریح کړم ترڅو تاسو په خپل کور کې ناست یاست او د فلم د کیسې واورئ او خوند ترې واخلئ. نو دوستانو ژر تر ژره ویډیو لایک کړئ. که تاسو د MCU مینهوال یاست نو په کمنټ کې تندربولټ ولیکئ. لا مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. د سره د فلم پیل د ایلینا بیلو څخه کیږي چې موږ یې لومړنی ځل د فلم د ملیزیا هیواد تر ټولو لوی ودانۍ کې وینو. دا مهال ایلینا هلته یو ځانګړی ماموریت ترسره کولو لپاره راغلی و. دا وخت ملیشیا ته دا تللی دی او د ثبوتونه د منځه وړي او ځینې خلک غواړي چې تباه کړي. دلته یو چا دا ورسپارلی و عملیات چې دا ځای خراب کړه. په دې وخت کې د یو ډاکټر مخ ته ورته راسي، ورته وایي چې دا ځای زما خپل دی، ما دلته یو غټې پروژې مخ ته وړي دي، زه نه غواړم چې دا شیان د چا په لاس ورسي. او دغه ډاکټر دلته مړ کړي. ویولي په نوم یو سر باندې چې ایلینا راغلی غواړي چې د ټول لایف د منځه یوسي د اختراع ځای. دلته چې هر څونه ثبوتونه دي ټول د منځه یوسي، ځکه چې دې ته ډېرو خلکو ته خطرې پېښېږي. په دې وخت دا ټوله ځای سره د منځه یوسي، په تلیفوني کې خبرې کوي او دلته دا مین پټاو کې ګڼ خلک په ځغاسته سي، د یوې خوا ځغلي. اول سر دلته موږ ته بیا بکي ښکاره سي. بکي وایي دا ځوان موږ دپاره ډېر خواشینی یم چې دا مړي چې کېږي. دلته قاضي وایي نوي اونجرس بیا نشته دغه کولی، ځکه چې اونجرس پخوا هم ډېر تباهي پېښه کړې ده. دلته دا ښځه ورته ګرده وایي اونجرس چې نه وایي نه دي، اوس ټول ښار بیخي سر ګډوډ دی، ځکه چې تېر وار موږ باچا داسې حیوان جوړ سو، شیان یې سره تباه کړله. هغه ځای د منځه ویې که دوه نور ثبوتونه یا که سر کې هغه ځای پټاو سو، هغه ټوله شیان تباه سوله، کوم ثبوتونه چې مثبت خلاف وه. دا ډېر خوشحاله سي او دلته دی اوس ښکاره سي. دی خو بیخي د غټو ډېر دلته تلویزیون ګوري، خپل پخوانۍ ویډیوګانې ګوري چې د امریکا باچا دته انعام ورکوي. په دغه ډېر خوشحاله کېږي، خو د ځان پر سر یو څوک د دروازې رنګ وهي چې پوه سي چې لور یې ده، شیان یې یو خوا سره وغورځوي، ځان سره دغه شیان سره دغه سي. د موټر سره ولاړ ده لور یې د خولې سره، چې کله راسي وایي پلاره څه دې کوله؟ وایي په ښکارو اخته وم، زنګونه راته ډېر مهم زنګونه راته راځي. خلک زنګونه راته وایي چې راسه کار دپاره. زه ورته وایم زه اوس خلاص نه یم، شی مې د وس نه کېږي. رقم لور یې غورتې سر کوي، لیلې یې غورځوي. دا چې کله د کوره وځي زنګ ورته راسي چې راسه دندې ته ځي، ته اخري کار وکړه. دا ورسره معلومات وکړه چې دا څوک دی چې زما مهم ثبوتونه غواړي چې غلا کړي، چې ما غواړي تباه کړي. چې دا کله دلته راسي وګوري دا ځای بیخي سر خراب دی، پر دې باندې څوک حمله وکړي، د هغه سره جنګ وکړي او ژر تر هغه له سر ټپه برباد کړي. په دې وخت کې دوی جنګ سره کوي، خو هغه دوی نه دي خبر چې دوی ټول چم جوړ کړی دی، غواړي ټول د منځه یوسي. نوی کیپټن امریکا هم په شي کې دی، هغه د یو خوا شیان سره غورځوي. د 2 دقیقې کیپټن امریکا چې 2 دقیقې دپاره کیپټن امریکا سو، اوس دلته جنګ کوي، خود په خود سره جنګېږي. دوی نه دي خبر چې ګور ته چم کړی دی، چې اخر چې بوپ راښکاره سي وایي زه دلته څه کومه؟ وایي دې پوښتنه کوي چې ته څوک یې؟ خو دلته دوی سره ګډ دي. وایي دا سړی ورته وایي زه ستا ټول دنیا مخ ته رسوا کوم. ورته وایي ما ټول کارونه سم دي، ما ټول کارونه قانوني دي، ما په کارو کې هېڅ غیر قانوني کار نه دی. زه ورته وایي یا زه ته خامخا تباه کوم. دلته پکې د یو شي سره خبرې کوي، وایي که چېرې د دونې کې شي خبر سلی ما ته خبر راکړه. بکي په خندا سره خو دا چې کله لاړه نو دلته بیا ورته ښکاره سول دوی، چې اخر دا خبره څه ده چې موږ دلته څه کوو ټوله شټلو سوي یو، موږ یې دغه راکړی کار راکړی مشري چې دا ټول ځای سره دغه هر څوک چې دا شیان غلا کوي هغه موږ دغه کوي. دغه ورته وایي نوی کیپټن امریکا ما چې د 2 دقیقې لپاره کیپټن امریکا سو. خو دلته بکي وایي زه دا ټول خلک د منځه وړم. ورته داسې کار نشي کولی بکي، دا ښه کار نه دی، چې هر چا ځای ځي هر څوک راپوهوي دا کار سم نه دی، دا کارونه تا پرېښي دي. داسې خور مبایزګي هم سره ګډ دي، موږ داسې څه کار وکړو چې داسې ووځو، دا ځای وار په وار سره ګرمېږي. درته وایي ته څوک یې؟ ده وایي زه بوپ یم، زه نور په هېڅ نه پوهېږم. اخر دغه داسې یو رقم نه یو رقم راووځي، چې کله راووځي دا په یو بل ځای کې ده چې سر خلاص نه شي دا څنګه ځای دی. اخر بیا دې ښکاره سي وایي که چېرې دوی ټولو یو ځای سوله یو ډله یې جوړه کړه نو څه به وشي؟ دوی دلته کار سره په یووالي سره کوي، یو ډله یې جوړه کړې ده. په دې وخت کې دوی ټوله غواړي چې دا ځای څه ووځي، خو وتلی نه شي ځکه چې ټول لارې بندې دي.
دی ورته وایي چې زه به وپیم زه هم غواړم چې ووځم دی نه غواړم دلته مړ شم. مطلب بګي ته زنګ راسي چې کارونه سره خراب دي ډېر سره. دا زنګ ورته ووایي ته باید چې د دغه شیانو مخه ونیسې. بګي چې پوه سي ډېر درد ورسي دا اصلي خبره څه ده چې خپل په اصلي خبرې پوه سي. په هره دلته چې ښکاره شي دوی غواړي چې داسې ووځي. د څلور نفر غواړي چې ووځي داسې څه. هلته هم د نوی کیپټن امریکا 2 دقیقې کیپټن امریکا چې دغه کار په لري فضابي اخر هم دوی د باندې راووځي دغه ځای څه چې راووځي چې وګوري د خپل پخوا وخت پاسي چې د ویډیو کتله مې ورته چې راولاړ څه کومک وکړه. هلته بیا پر دې حمله وسي چې دې حمله چې وسي دوی دغه دې ورته وایي رقم نه رقم باید ځان وباسو. هر یو غواړي چې داسې ژوندي ووځي خو دلته بیخي ډېر خطره ده. دوی شاوخوا سره ګوري چې څنګه داسې ووځو. شاوخوا دونه ډېر نفران دي. دا ورته وایي لینا ورته وایي راځئ یو مین پټاو کړو باره به ووځو داسې. اخر هم دغسې وکړي چې مین پټاو کې ووځي موټر کې ناست یم چې ناست دی یو نفر راسي دروازه وټکوي کلکین وټکوي چې څه کوې څوک یاستې. دا وخت کې د یو نفر په ځغاسته توپانچه وځغلي ټکان کوي لوړ خواته چې هغه دغه ښکاره شي پر هغه باندې ګډه توپانچه ونیسي ټکان پر وکړي پر هغه باندې یو مرمۍ لا تاثیر نه کړی هغه بېرته راولاړ شي. خو لالیان چې په ما دا څنګه وسله وه زه ولې مړ نه شولم ځکه چې پر هغه باندې ډېر وخت اختراع شوي دي رقم اختراع شوي دي. په دې وخت هغه د سوپرمین په رقم په واک کې دی چې اوس دی په واس یې چې دی په واس یې شاوخوا خلک د سیاریان ولاړ چې دا څنګه کار دی. اوس هم لږ ګوري ګرده خلک چې دی څنګه په واس و داسې رډ ګوري مشر یې خو هغه خوله داسې وچ کړ لکه پاس دی داسې ګوري چې خواته ملګري ماریان چې دا څنګه کار دی دی څنګه داسې په واقعېدلی سي ګډه اریان دي اوس څه کیسه ده اوس ګډه یو ځای ولاړ دي فکر وکړي چې دا اخر کیسه څه ده. اخر هم دوی په لاس یو څه ثبوتونه ورسي چې دا کیسه پر چي ده. دا یو د نوم سینټري دی دی ډېر زورور سپر هیرو دی په ده باندې رقم اختلاف شوي دي. مشر یې ورته وایي دا زما دپاره به حتمي پیدا کوي چې چا کار کوي دغه به را پیدا کوي چې هر څه کوي دې ته وایي داسې څه. خو دلته دوی چې ښکاره سي دوی ناست دي په دې وخت کې د دې پلار ورته راسي موټر راولي او دوی ځان سره بوځي موټر کې دوی ناست دي دی بیا هماغه غټ چې کوي ما داسې وکړه هغسې وکړه دا پلانۍ مات کوي تر غټ تېره بل هېڅ کار نه لري. تاسو خبر نه یاست ما کیپټن امریکا په څو جنګونو کې مات کوي دغه غټ یې کوي ګاډ دی لوري اریان چې اوس څنګه چوپ کې دی خبرې کوي ورته ګډ اریان تللي چې دا څونه لوی غرتاوند دی چې ماسې د غړ ته تېره بل شی ځله نه دی نو کیپټن امریکا خو لاندې تللی په دغه کې پر دې حمله وسي دی بوتل راواخلي شراب بوتل پر سر یې پورته کړي په دې ورته وایي دا وخت هم د څښلو دی چې ته دغه کوې د شاوخوا خلک را ولیمو په دغه کې دی بوتل ور وغورځوي چې ور وغورځوي ورته بل کې چې هغه دغسې هغه ټانک ته د ښکر خوشحاله شي هغه ټانک ته هېڅ تاوان ونه رسېږي ځکه چې ټانک باندې اور هېڅ تاثیر ونه کړي دا دونه کوچنی اور ګډ اریان هر شي دوی اوس اریان تللي څنګه ځان خلاص کړي د ټنګانو څخه ځکه چې هغوی حملې پر کوي حمله پر حمله کوي دوی خوشحاله شي چې اوس خلاص کړلو هغه چې وکتل هغه هېڅ تاثیر ونه کوي هغه ور باندې خو بیا هم ټکان پر کوي دا وخت کې بکي راغلی دوی ګډه خلاص کړله بکي چې دغسې کرات دوی باندې حمله وکړي بیرته خپل ټوپک راواخلي حمله پر وکړي دوی په ولاړ شي ده ولاړ شي دوی په موټر کې ومشلي موټر یې سرچکل واوړي سرکل چې واوړي قرار دوی بیا راته تړلي په اطاق کې دا ښکاره شي وایي سینټري مس په لاس راغلی نور نو موږ دا نوي سپر هیروز جوړوو دا دوی اوس سینټري لاس راوړی دی سینټري ته ګډ دی وایي موږ سره یو ځای سه موږ د بې ګناه خلک خلاصوو څوک چې دغه کوي هغه سزا ورکوو موږ سره ملګری شه موږ به ټول بې ګناه انسانان خلاص کړو څوک چې سزا لیاقت لري هغوی ته به سزا یې ورکړو موږ سره یو ځای شه دا دولت به موږ په وړاندې په ګونډو شي هر څوک چې ګناه کوي هغه به بیریږي بیا خو دلته د ټولې ټلرې بکي او اپشنې نه کوي چې ته څه کول مو چې په داسې حملې پرځ کېدلې کیسه څه واخلي دوی اوس ګاډي سره چې اصلي خبره ورته وکړي وایي یو نفر راغلی دی چې ټول بې ګناه انسانان وژني هغه ډېر بې ګناه انسانان مړه کړي موږ سره کومک وکړه بکي په دغه وخت کې بکي ته یو زنګ راسي چې دلته ډېر کارونه خراب دي بوب په نامه انسان دی چې غواړي چې بې ګناه انسانان مړه کړي په دغه وخت کې دوی ټول حمله چغه پکې باندې وکړي چې بوب دی باران او بیا بېرته بکي دوی ټول خلاص کړي ورته وایي چې زه څه ضرورت لرم زما سره راځئ دوی ورته وایي موږ زه چا سره کومک نه کوو موږ د کومک دپاره نه یو بیا هم داسې چې خلک لاسونه ور خلاص کړي ټوله د سره ولاړ شي د سره کومک وکړي غواړي چې کومک ورسره وکړي خو دا وخت کې هغه دغه ډېر زورور دی سینټري چې دغه ډېر بې ځایه زورور دی ځکه چې د ټولو اوینجرز باندې هغه زورور دی او دوی د اوینجرز پر وړاندې رانیستلی دوی ډېر بې ځایه کمزوري دي نوی کیپټن امریکا خو بیخي شی لا نه دی د هغه په وړاندې بې ځایه ډېر کمزوري دی بیا هم دوی دلته دغه وکړي وایي خبرې سره کوي وایي دغه ته وایي چې موږ ورخواسته بوب ته وایي خو هغه وایي یا د هغه وروسته
دوی بل سر ګوري وایي داسې نشي کېدلی. باران دا ورته وایي که چېرې موږ پر خوا نشي کېدلی موږ مو ختموو. په دغه وخت کې دوی څه خبرې سره کوي داسې نشي کېدلی. دوی ته بیخي درد ورغلی ټرن بورډ ته. داسې توز مه کوئ. ده ته وایي سینچي ته وایي موږ پر خوا شه. په دغه وخت کې حمله دی پر وکړي یو نفر چې هر څومره حملې پر کوي پر هغه هېڅ اثر نه کوي. دې ته درد ورسي وایي جو ګرده مړه کړه دا دغه دی څه ولاړه شي چې دغه کله هغه داسې ولاړ شي دا ولاړ شي له نه هم ولاړ شي. وایي موږ دغه څه ماته نشو ورکولی ژاړي وایي موږ بیا کورنۍ د لاسه ورکړله بیا مو هېڅکله نشو ځای کېدلی. پلار ورته وایي زما پر خوا شه موږ دا بېګناه انسانان باید خلاص کړو دا زموږ کار دی. په دغه وخت کې هر شی راشو کېږي جلوړه شه یو وار ورلېږي یو خلاصوي هر انسان خلاصوي. په دغه وخت کې سینټري ډېر بې ځایه زور ورسوي هغه حملې پر کوي. کله چې دوی حملې پر کوي دوی حملې هېڅ تاثیر نه پر کوي دوی یو خوا سره غورځي. په دغه وخت کې دا ورکه شي ولاړ شي د سینټري سره لیدلو لپاره چې هغه سم دی چې اوس هم هغه بوب دی. هغه ته وایي چې داسې باید چې موږ یو کار وکړو داسې باید چې ووځو هغه باید چې مات کړو. دی وایي زه څه نشم کولی زما په لاس کې هېڅ هم نه دی ټول دغه په لاس کې دی کنټرول. په دغه وخت کې ښکاره شي ګرد ځای تورېږي وار په وار غواړي چې ټول دنیا توره کړي چې کله دغه جنګ ختم شي اخري هم سینټري کې ښه سم شي. په دغه وخت چې دا وویني دا مخ ته ولاړ ده دوی ګور ته درد ورشي چې ګرد هر شي ذمهواره ته یې دا هر شي ته تا ته پکړئ. په دغه وخت کې چې د ګرد چمر جوړ کړی دا ګور ته وایي چې دا دي نوي اونجرس نور نوي اونجرس دوی دي دوی ګرد یې لاړ شي چې اوس څه ووایي اخر دوی नवी एवेंजर्स की हिसाब से कच्चीम से सब्सक्राइब चम नहीं ज़्यादा रकम से सब्सक्राइब कीजिए दाज़ माय चैनल से सब्सक्राइब करिए वरनो लाइक चम ख्वार चीज़ दे वरनो दा रकम सब्सक्राइब कीजिए.